خدای ورو سوال کړی دی چې غوره عمل کم یو دی، څاروی اخیسته او حلالول که نه دغه پیسې غریبانانو له ورکول؟ الجواب، دلته یوه اهمه مسله، نن سبا خو د فیسبوک او د انټرنیټ او د دا ګن بلا دور دی، نو دا لیبرل طبقه چې ده زمونږ په دې ملکونو کې علمانیان او لیبرل چې ورته ویلی کېږي، چې دوی دا خبره کوي چې دین بس په جومات کې، جومات نه بهر د دین څه کار نشته. نن سبا یو څو ویډیوګانې چلیږي ما لیدلي، دا ډېره فایدهمن خبره. یو ویډیو کې دا ښیي چې یو کوړمه ده او غریبه ده او خوراک یې نشتي، او خوا کې ګاونډي چې کم دی نو هغه څاروی اخیستی دی او حلالوي یې د اختر په ورځ. ښه ته څه میسج ورکوې دې ویډیو نه، څه رساله ورکوې، څه پیغام؟ نو پیغام دا دی چې د دې نه ښه دا کار و، د څه نه؟ د دې قربانۍ نه د دې ګاونډي خیال ساتل دا تې ښه و. بعضو کسانو ویډیو جوړه کړې ده، یو سړی غریب دی، یا لیکل تحریر نقل کړی، مقالې نشر کړی چې یو سړی حج له روانو او ګاونډي پسې خواته راغی، ډېر غریب و او د لور په سرې ما بلو ولیدو، د لور په سرې لوپټه پرته وه شلېدلې، د غریب لور وه. نو دا کوم چې حج راتلو هغه ورته وایي دعاګانې کوه ماته، حج له ځم. وایي هغه غریب دغه ماشومې لوپټه برابروله، وایي الله دې قبول کړي. څه میسج دې ځینې ورکوې؟ وایي دا میسج ورکوو چې حج پرېږده، تاسو به په ځان پوه هم نه شئ، د دین نه به اخلاص کړي. والله العظیم دا دومره غټ خبیثان دي. ها عوام څه وایي؟ څومره ښکلې خبره، نه حج ته څه ضرورت دی؟ غریب له پیسې ورکړه ګنه. نن تا حج پرېښو، ده پرېښو، هغه پرېښو، هغه پرېښو. د اسلام یو په شاعرو کې یو غټه شاعره لړه ختمه شو، رکن ختم شو. نن تا ووایي قرباني مه کوه، غریب له پیسې ورکړه، هغه بل هم ووایي قرباني مه کوه، قرباني ختمه شو. هسې ما سوچ کوم دوی ظالمانو چې ته داسې ونه وي چې دا لیبرل خلک چې روزانه څومره ګیرې خوري او نایانو له پیسې ورکوي، که دا را جمع کړي نو د غریبانو به څومره کار کېږي. که دوی دا ګیرې ونه خوري او دا ګیرې وړې نه کړي او دا پیسې چا له ورکړي؟ غریبانانو له. څومره کار به کېږي د غریبانانو، څومره کار به پرې روان شي. که د دې ټي ویانو د دې ډیشونو په ځای باندې دا پیسې راول غریبانو له ورکړي، دا پیغام به ته چې ته وانه اورې نه څوک نشر کوي. شرطیان د فیسبوک ولټوه، داسې به ته پکې ډېر ښه میسیج میلاو شي، ویډیو به جوړه کړي، سړی به غریب وي، به جاړي ناس به، یا به بیماري، او بل لږې څاروی حلالوي. نه وګوره د دې نه ښه دا نه و چې ده څه کړی وی، د غریب له پیسې ورکړی. نه نه، دا غوښه هم د غریب به وخوري، دا غوښه غریب له به ورکړي که نه. عبادت ته څنګه ختمې په مسلمانانو باندې؟ موږ د عوام نه پوهېږي دوی په دې چالونو باندې. نو که چېرته یو عالم خبره مو وکړي، یاره وایي د علما هم بل څه کار نشته، اوس ته وګوره دې کې څه و؟ هغه څومره ښکلې خبره وکړه چې غریب د لور په سر باندې لوپټه برابر کړه، شلېدلې او وویې زه الله دې قبول کړي. نو اوس څه کوې ته په هغه باندې چې د حج پرېږدي، کوم چې رکن دی او په هغه واجب دی او د هغه طاقت رسي؟ داسې یو میسج وکړه، وایي حجونه مو کوي، قربانیانې مو کوي، خو غریبانان پکې هیر نه کوي. صحیح ده، داسې وکړه که نه. نو ته به حج سره ختمې او ته به قرباني سره ختمې، او داسې به نور عبادتونو باندې قیاس کوو. نورو باره کې هم دقه وایي چې ته سم کې، نو دې په ځای به دې څه کړی وی؟ دې په ځای به دې غریب له ورکړی. که ته جومات جوړې، جومات خو شتي کلي کې، دې په ځای به دې چا له ورکړی وی؟ غریب له ورکړی. که ته بل څه کار کوې، دې په ځای به دې غریب ورو ورو ته پوه نه شي، عبادتونه باندې ټول پرېږدي، ټول عبادتونه به باندې پرېږدي. یو ورځ به ویډیو وګورې لمانځه باره کې به ته هم څه ووایي چې ته چې لمانځه ته راغلې او 10 منټه او پاو ساعت دې تېر کړو، دې په ځای یو غریب سره په لاره تللی منډه به دې وهلې وه. عوام په دې خبرو باندې پوه نه شي، او د سوچي به دا که زموږ خیرخوا دي
او څومره ښکلې خبرې کوي. دا تاسو ته ما یو فایده ذکر کړه، دا نادره فایده ده، یاد یې ساتئ او مخکې نقل کوي. د دې ورور سوال دا دی چې قرباني اخیسته غوره دي او که نه د دې د پیسې ولګوم په غریبانو باندې؟ موږ وایو نه، د قرباني اخیسته غوره دي. وجه دا چې دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دغه په وخت کې څومره غریبانان ډېر زیات، اوس خو لږ دي، په هغه وخت کې غریبانان ډېر وو. بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم څاروی حلال کړی، ولې هغه نه لیدو چې دا غریبانان دي او په خوا کې مسجد نبوي کې دننه پراته دي ډېر شي غریبانان، موږ د هغه نه ښه پوهېږو. دا خو د اسلام یو شعیره ده، خو اسلام یو عمل له پوخانه روان دی. نو غورم دقه ده چې څه وکړي، قرباني وکړي او دغه غریبانانو له دې هغو له دې غوښه ورکړي. والله اعلم.